دوه قسمه سیستم په دنیا کې دي. ډیفینیشن د ټایم لینډرز، یو ته مونږ وایو سیستم A او بل ته مونږ وایو سیستم B. سیستم B هر هغه سیستم چې د اسلام نه ما سوا دی هغه ته سیستم B وایي. هغه کیپیټالیزم دی، سوشلیزم دی، کمیونیزم دی، چې کوم ازم هم دی نو هغه سیستم B دا. او دی چې سیستم A چې کوم دی نو هغه اسلام دی. زمونږ په سیستم کې، زمونږ آیډیالوژي سیستم کې او د دې په سیستم کې بعضی څیزونه بالکل ډیفاین دي او هغه کلیر دي. نو هغه نن پیژندل دي چې کم کم سیستم مطابق خپل فریم ورک جوړول پکار دي او خپل ویژن جوړول پکار دي. نمبر 1 دا لیکل شوی دی اوریجن اف د مین. نو اوریجن اف د مین په سیستم A کې وایي چې دا کریشن دی، الله پاک جوړ کړی دی، الله پاک انسان جوړ کړی دی. دا سیستم A خبره کوي. او سیستم B چې څونه دي نور چې دي نو هغه وایي ایولوشن پروسس دی، ارتقایي عمل دی، د هغې نه یو انسان راغلی دی. دویم دی ګایډنس، کو انسان ته په دنیا کې څه مسله راشي نو سیستم B وایي چې تاسو به ګایډنس د څه نه اخلئ. نو سورسز آف ګایډنس اینڈ لیټیګیشنز لیجسلیشنز چې کوم دی نو هغه از د انټلیکټ اونلی، صرف عقل دارو مدار دی. کو یو څیز دی په عقل کې راځي خو ډیره ښه خبره ده، او کو په عقل کې نه راځي نو دا ټیک نه دی. دا د سیستم B کمپیریزن دی. اینڈ religion is a personal affair. او religion دوی وایي چې personal affair دی، د خپل ذاتی فعل د انسان. and all are free to choose the lifestyle they want whether it is religious or godless. دا چې خپل خوخه ده چې څه کوي خپل مرزي. دا سیستم B وایي اباسین د هوا مارغه دی چې چاونی و دا غه دی، بیا کله کله د خلکو نه بیا خپل جاله پاتې شي او خپل ځای ته پاتې شي. خو سیستم A سوی چې دا څه نه ده. سورس آف ګایډنس اینڈ لیجسلیشن از ډیواین ګایډنس، اغا الهی او د وحی ګایډنس دی. اینڈ د انټلیکټ، د وحی ګایډنس او د انټلیکټ چې دا یو ځای کې نو دا زمونږ د ګایډنس رولز دي. د دین هم ګایډنس اخلو. لکه کو تاسو کتلی وي سمپل آسان مثال دا دی چې کم سړی عاقل او بالغ نه وي په هغه باندې مونځ شته نشته. نو مطلب دا دی چې اسلام هم قیود په هغه چا لګي کې چا کې چې عقل وي نو په هغه باندې مونځ فرض دی او داسې نه فرض دی. نو خلک وایي چې دا عام خلک وایي چې په اسلام کې عقل نه، داسې خبره نه ده. اسلام کې عقل استعمالیږي الاینډ وي د وحی د علم سره. کله کله چې د وحی علم چې ستا عقل سره ټکراویږي نو پریفرنس به وحی ته وي، او کله کله به دا د هغې په لایټ کې ټکراویږي نه نو دا بیا هغې ته پریفرنس به نه وي، دواړه به ایکول روان وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.